السلام علیکم دوستانو لغمه ډک خبر کفایت شاه باچا وفات شو او د خپل دشمنانو په لاس وجل شو که غواړئ پوره خبر شي ویډیو تر اخره وګورئ او د داسې تازه خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دشمنی او ټوپک رانه د خوږ غږ سختن کفایت شاه باچا هم یوړو د پښتو موسیقي تکړه هنرمند کفایت شاه باچا نن د جمعې د مانځه نه وروسته ووجلی شو د کفایت شاه باچا د کورنۍ په کلي کې ذاتي دشمني وه او څو ځله مخکې هم په کفایت شاه باچا ډزې شوې وې خو روغ ترې وتلی و افسوس پښتنو دا څومره جاهله خلک یو چې خپل پښتون مسلمان ورور وجنو او دې له د دشمنۍ نوم ورکوو دوستانو د کفایت شاه باچا په اواز کې جادو او خدای ورته داسې مرۍ ورکړې وه چې څو قسمه اواز به پې ویستلو خو افسوس کفایت شاه باچا له موږ جدا شو دوستانو دې دشمنۍ او دې غیرت موږ نه ډېر ښه ځوانان یوړل او ډېر په وړه خبره باندې د یو کورنۍ نه په یو ځای باندې اووه او لس مړي اوچت شول زموږ په پښتنه معاشره کې به دا جاهلیت کله ختمیږي دوستانو څه وخت مخکې کفایت شاه باچا او د هغه ورور د مخالف اړخ یو کس وجلی و چې په هغې کې بیا کفایت شاه باچا پولیسو گرفتار کړی هم و خو هغه په ضمانت باندې رها شو او نن د جمعې د مانځه نه بعد د دشمنانو په لاس ورغو او د هغې د ګولۍ ښکار شو او دوستانو دا خبره یاد وساتئ که موږ همدغه رنګې وړو خبرو باندې یو بل پسې ټوپک راخلو نو زموږ معاشره به کله هم صحیح نشي او دا جاهلیت به د پښتنو نه کله هم ونځي دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو م خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی الله سپارم